اضطراب په اضطراب دی، خاموشي هم په عذاب دی، او په دیکو مې روان کړی ژوندون ګاډی دی خراب دی. ډېر سوالونه په ژړا دی چا وژلی او ځواب دی. زه د ګناه پښو ته ټیټېږم چې ګناه ده که ثواب دی. د دهشت خورول داسې و ملا صاحب محراب دی. یو کس ټول انګور دی، انګور ټول شراب دی. د معیار لمن یې نیسم چې د شعر انتخاب دی، او مقدار چې د ادب د خیلخانې دی، او سپینغر اهل کتاب دی. خپله خوله مې په سندره مخته کړه، زندګي مې په شاکرو مخته کړه، ما په ځان پورې خندل او چې هغه مې په خبرو مخته کړه. السلام علیکم درنو قدرمنو کتونکو، مطهر منګل د ځلند ستوري خپرونه یو ځل بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. په دغه هیله یم چې روغ جوړ به یې، صحتمند به یې او خوشحال به یې. قدرمندو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د شعر او شاعرۍ سره تړلي ادبي ملګرو سره ناسته کوو، ژوندي پښتو کلمونه تر ریکارډ کوو. په دې سلسله کې ډېر زیات محترم ګران ښاغلي نبي الله سپینغر صاحب سره مو دا ناسته را جوړه کړې ده چې پرون هنګو ته راغلی وم. زموږ یوه مشاعره وه، په هغې کې هم موږ سره شرکت وکړو. ډېر زیات ژور شعر لیکي، ډېر زیات مو خوښ شو، ځکه مو ناسته ورسره جوړه کړه. نبي الله سپینغر صاحب سره به خبرې کوو، کلمونه به هم تر ریکارډ کوو. سپینغر صاحب، تا ته په خپل پروګرام کې ډېر زیات هرکلی او ستړی مه شې وایم. مننه منګل صاحب، د تاسو او د تاسو د چینل لیدونکو اوریدونکو ته زه سلام کوم، او د تاسو بیا مننه کوم چې په خپل ادبي بنډار کې موږ ته مو کار وکړه. خوشحال اوسئ. سپینغر صاحب، ژوند وختونه شپې ورځې مو څنګه روان دي؟ ژوند ښه دی، بس هغه خپل ترتیب مطابق روان دی، شکر دی، ښه دی. ډېره مننه سپینغر صاحب. موږ خو ستاسو په باره کې کافي معلومات دي موږ ته. که ته خپل زموږ د شیشې د لارې زموږ مینوالو سره، زموږ ملګرو سره، هغه ملګري چې تاسو نه وي لیدلي، خپل تعارف ورسره وکړئ نو ډېره به ښه وي. مننه. زه د کورمې د سدې اوسیدونکی یم، او هغلته یو ادبي تنظیم دی، کورم پښتو ادبي ټولنه سده، د هغه عام غړی یم، او ما هلته ژوند کوم، هلته روزګار کوم، نو دا زما پېژندګلوي دی. ډېره ښه ده. سپینغر صاحب، تر دغه دمه تاسو څومره کار کړی؟ یعنې کتاب څه مو لیکلي، یا څه مواد ورته جمع کوئ، یا څه سوچ لرئ؟ مواد خو شته پوره د کتاب دپاره، خو فلحال زما هغه کتاب چپ کولو دپاره اراده نشته، ځکه ادب ډېر کار کول پکار دي، نو کتابي مواد شته، اراده مو ورته یار شته نه. ډېره ښه ده، ډېره زیاته مننه. زموږ ملګرو سره به څه شریک کړې؟ غزل مطلع چې تنده مې په شونډو در ښکاره وه او که نه وه، تنده مې په شونډو در ښکاره وه او که نه وه، خوله لکه چینه چې در سره وه او که نه وه، تنده مې په شونډو در ښکاره وه او که نه وه، خوله لکه چینه چې در سره وه او که نه وه. خو شعر دی چې سر کې مې څپې څپې لمده لمده خیالونه، سر کې مې څپې څپې لمده لمده خیالونه، خو تا کې سمندره جزیره وه او که نه وه. سر کې مې څپې څپې لمده لمده خیالونه، او تا کې سمندره جزیره وه او که نه وه. او باده چې راتللې په دې غرونو سنګرونو، باده چې راتللې په دې غرونو سنګرونو، چرته پکې ښکلې کواره وه او که نه وه. او شعر دی چې سوله د دوحې د امریکې او د ښاغلیو، سوله د دوحې د امریکې او د ښاغلیو، ټول افغان ملت پسې نخره وه او که نه وه. مننه. سوله د دوحې د امریکې او د ښاغلیو،
ټول افغان ملت پسې نخره وه او که نه وه او شاید ژوند مې لکه سترګه ډېر په پام سره تیر کړی ژوند مې لکه سترګه ډېر په پام سره تیر کړی او تا ورانه اغزنه دایره وه او که نه وه او دلته د بخملو غوندې خلک استوګن وو دلته د مالوچو ذخیره وه او که نه وه دلته د بخملو غوندې خلک استوګن وو او دلته د مالوچو ذخیره وه او که نه وه او مکای څه وایي لالیه د سپین غر د ښایستونو څه وایي لالیه د سپین غر د ښایستونو سترګو کې د پاتې نظره وه او که نه وه څه وایي لالیه د سپین غر د ښایستونو او سترګو کې د پاتې نظره وه او که نه وه ډېر ښه ډېر په زړه پورې سپین غر له مودې پسې خفه یم ډېر خفه یم له مودې پسې خفه یم ډېر خفه یم په هغې پسې خفه یم ډېر خفه یم له مودې پسې خفه یم ډېر خفه یم په هغې پسې خفه یم ډېر خفه یم او ما ته خپل رنګ راښکاره کړه خدای ته ګوره ما ته خپل رنګ راښکاره کړه خدای ته ګوره آینې پسې خفه یم ډېر خفه یم ما ته خپل رنګ راښکاره کړه خدای ته ګوره آینې پسې خفه یم ډېر خفه یم ډېر په زړه پورې ډېره زیاته مننه سپین غر صاحب هغه ملګري ادبي ملګري پښتون ولس داسې کوم څه پیغام به ورکړې نو پیغام خو به موږ نشو ورکولی هغه د لکه غټو خلکو کار دی خو بیا هم پښتون وطن خاص کر ډېر وخت نه جنګونو ځپلی دی موږ باید یو بل ته ډېره مینه ویر کړو یو بل ته احترام ولرو قدر عزت یې وکړو د ژوند ځان ته په خپله یو ښه ژوند جوړ کړو تېر یې کړو ډېره زیاته مننه سپین غر صاحب قدرمندو امید دی چې د سپین غر صاحب دا شعري تاسو ډېره زیاته خوښه کړئ تر بل پروګرام پورې په لوی الله پاک سپارم د خدای په امان